د درنو جرمونو سره د مبارزې له ریاست منصوبینو تېره ورځ 2 فیره د چورلکې ضد توغندي په لوګر ولایت کې نیولي. د درنو جرمونو سره د مبارزې لوی ریاست ویان مولوي شیر علي مرتضی د نیول شویو توغندیو په اړه وایي: د اداري فساد سره د درنو جرمونو لوی ریاست مجاهدینو او منصوبینو د یو لړ کشفي معلوماتو په اساس او د عوامو مخلصو مسلمانانو د همکارۍ په ارتباط باندې د لوګر ولایت پل عالم سیمه کې یو 2 سټینګر میزایل چې عموما د هوایي هوازه د استفاده له نه کیږي د تیارو ضد استعمالیږي. دا 2 میزایل هم څلورلس اړوند لوازماتو ونیول او د دې په تړاو باندې د پولیسو هڅې شروع دي چې تر څو پورې مجرمین هم ونیول سي. قاچاقونکو غوښتل چې د چورلکې ضد د توغندي همسایه هیوادونو ته د 10,000 امریکایي ډالرو په بدل کې ولېږدوي چې د پولیسو له لوري ونیول شول. د نیول شویو توغندیو څخه د چورلکې په راغورځولو کې ګټه پورته کیږي.